د سیرت نبوي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د اولې برخې مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم سیرت اوریدل د ده سره محبت ډیروي، او د هغه چا چې محبت ډیر سي هغه به اهل د جنت ګرځي. ځکه هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت یې په سینه کې هغه الله جل جلاله دوزخ ته نه بیایي. هغه نازولی نبی الله جل جلاله موږ ته راکړی دی چې د ده پلار نه، مور نه، نیکه نه، بلکې هغه ور نیکه هم دنیا ته نه دی راغلی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم او د ده صفت پر دنیا باندې کیږي، او د ده د سترګو اشکام پیدا سول، او د ده د سترګو اشکام پیدا سول، د ده په مینه کې داسې خلک پیدا سول چې هر څه یې د ده تر مینه او تر محبت قربان کړل. راسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ته موږ فکر وکړو. زر کاله مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر راتګ مخکې د ده عاشقان او د ده محبین پیدا سول. طباع د یمن یو باچا و، ډېر غټه بچی یې درلوده. د ده اراده وکوله چې درځه وګرځېږه پر دنیا باندې د خلکو رواجونه، د قومو مشکلات ځان ته معلوم که. 1,10,000 سپاره خلک ورسره ول، پر اسانو باندې 1,10,000 پیادل خلک و چې په پښو ورسره روان دي. هرې باچې ته چې به راغلی د هغه څخه بې علما، شش علما هم ورسره راټول کړل، او حکما به هم ورسره راټول کړل، دا هوښیاران خلک. راځي 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 مکة المکرمې ته یې ځان راورساوه. مکة المکرمې ته چې راغلل، د مکې مکرمې خلکو ده ته التفات نه کوي، ور په ده کې سوچ نه وکړي، په ده کې فکر نه ووهه. د ده ډېر خوا بده سو چې زه دومره غټ باچا یم او خلک مې دومره احترام ساتي، دوی ته زه مېلمه راغلی یم، دوی په ما کې سوچ نه وکړي، نه زما په پوځ نه زما په لښکرو کې. د ده سره یو وزیر و، هغه وزیر ته یې وویل چې دې قوم ولې زموږ احترام نه وساتئ، ولې په موږ کې فکر نه وکړي. هغه وزیر عمر عیسی نومیږي، هغه ورته وایي چې باچا دا قوم چې دی عرب دی، جاهلان دي، په څه نه پوهېږي، د بتانو عبادت کوي، بت پرسته دي، او په دوی کې دغه بیت الله کعبه شریفه د دوی په دې خطا وتلي دي. دوی وایي موږ عزتمن خلک یو، په موږ کې د الله جل جلاله بیته ده. طباع باچا سره له خپله پوځ د بطحا په منطقه کې واړول. باچا له ځان سره دا اراده وکوله چې سهار به زه د دوی دغه بیته ورنړوم، او نارینه بې وژنم، ښځې بې له ځان سره بیایم. د چې دا اراده او قصد وکړي، الله جل جلاله په یو مرض باندې مبتلا کوي چې په سر یې درد سو، له غوږو، له سترګو، له پزې او له خولې څخه یو قسم اوبه راتویېدلې، او د هغو اوبو ډېره بدبویي کړله. هغه جندې بایګاټانو، محافظینو، چوکیداران چې له ده سره وه، هغو هم طاقت نه سوی کولی، لرې لرې به له ده څخه کېدل. ده وزیر راوغوښتی چې زما دا مشکل دی، ما ته یو مریضه راپېښه سوه، علاج مې وکړ. نو خو 2,60,000 خالي د ده خپل فوج دی، هغه چې کوم علما 4,000 ده له دې کلو څخه رارې کړي دي، او یا یې حکیمانو طبیبانو رارې کړي دي، هغه ځان ته دي. نو په دا فوج کې به لازم ډاکټران وي، طبیبان به وي. وزیر چې هغه طبیبان او ډاکټران راوستل چې د باچا علاج وکړي، هغو چې هر څه دوایو ورکړلې، د باچا مرض ډېرېږي کمیږي نه. اخر ټولو حکیمانو، ټولو طبیبانو او ډاکټرانو په اتفاق وزیر ته وویل چې وزیر صاحب دا یو اسماني افت دی چې ده ته راغلی دی، موږ چې علاج کوو د هغه مرضو علاج کوو چې په دنیا کې پېښ سي، دا چې د اسمانه څخه یو افت راسي د هغه علاج موږ نسو کولی. د وزیر د سر درد ساعت په ساعت ډېرېږي او بدبویي ډېرېږي، په عذابېږي. وزیر ډېر پریشانه دی، قوم فوج ډېر پریشانه دی. هغه 4,000 علما چې ده ځان سره ملګري کړي وو په دې سفر کې، په هغو کې یو عالم و،
هغه عالم وزیر ته وویل زما او ستا په مابینځ کې پټه خبره سته، په کار مې ته راسه. هغه عالم و هغه وزیر ته وایي که باچا ما ته د زړه خبره وکړي د ده علاج زه کولی سم. وزیر ډېر خوشحاله سو. دستي ورلی باچا ته وویل چې په علماو کې یو عالم وایي که باچا ما ته خپل د زړه حال ووایي زه د ده علاج کولی سم. باچا ول هله ژر راوله. عالم چې ورلی باچا ته ور داخل سو، د باچا و خونې ته یا د باچا و خیمې ته. هغه عالم ورته باچا صاحب هغه څه چې تا په زړه کې اراده کړې ده د بیت الله شریفې هغه له زړه وباسه، دا د الله جل جلاله کور دی. الله جل جلاله په دې اهلو په دې خلکو په دې کور په دې منطقه خوا بدیږي. که هغه اراده نه کړي به دا له هلاک پسې له دغه مرضي څخه بچي و سلطنات شام به دې ټول پاته سي او د الله په عذاب به ککړ ورسي الله ته. باچا ورته یو ښه دا ماته چې دا افت را رسېدلی دی دا په دې وجه باندې دستي توبه وکړله او تائب سو، رجوع یې وکوله له خپلې خبرې څخه. هغه عالم له دې کوټې څخه نه دی راوتلی، دغه باچا جوړ سو. باچا چې جوړ سو ډېر خوشحاله سو، رالی بیت الله شریف ته. بیت الله شریف ته غلاف پوښونه ورکړل، اوه پوښه یې ورکړل. اولنی هغه څوک چې بیت الله شریف ته پوښ ورکړی دی هغه طباع باچا دی او پر دین د ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړی. آمن بالله من ساعته، دستي ایمان راوړی. او اهل د بیت الله شریف ته د مکې مکرمې خلکو ته وویل چې تاسو عزت او احترام به د بیت الله شریف کوئ. دلته یې ډېرې ښې د آرام او د سکون شپې وکولې. د مکې مکرمې پر خلکو باندې خیراتونه و صدقې تقسیم کړلې. هغه عالم چې ده ته د خیر مشوره ورکړې ده اوس د باچا ټولې مشورې او هر څه راز د دې عالم سره سو. هغه باچا عالم ته وایي چې اوس چیرې ځو؟ دغه عالم بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق دی. هغه عالم ورته وایي اوس ځو د یثرب و طرف ته ځو، مدینة المنوره ورښیي چې پر دا طرف باندې ځو ولاړ په سواره به دا منطقې وګورو. تاسو راسئ د عالم و پلان ته. عالم کم پلان لري؟ عالم ته دا ور معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په مکة المکرمه کې پیدا کیږي، بیا به دلته رالویږي، دلته به مبعوث کیږي، نبي کیږي به او ډېر مشاکل و تکالیف په مخې ته ورته راځي، بیا به ځي و مدینة المنورې ته به هجرت کوي. هلته به بیا د ده د استوګنې ځای وي، هلته به د ده د صحابه کرامو د استوګنې ځای وي، هلته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د پټېدلو یعنې د شخېدلو قبر به هم حالت وي. عالم ورته وایي د یثرب منطقې ته ځو. انو را روان سول، رالل. یثرب د مدینة المنورې پخوانی نوم دی مخکې تر اسلام. په دغه منطقه کې یو چینه وله، دا قافلې چې به تېرېدلې پر دغه چینه باندې به یې واړول، انو شپه به یې وکول، باره به کلل. هغه چینه ما ته یو چا راوښوله، حجاد الکریم ورور، ول دغه هغه چینه ده چې هغه د تباع علماو دلته واړول. اوس به قصې ته راځو. تباع باچا سره له خپله پوجه رالی مدینة المنورې ته. هغه د یثرب پر چینه باندې یې واړول. نو د علماو سره مشوره وکړل، د خلکو سره چې څه چم کوو. د عالم مشوره ورکړله چې څو ورځې به دلې پاته سو، داسې ښې اوبه دي، باره به بیا ولاړ سو. هغه عالم و هغو علماو ته چې له ده سره په سفر کې ملګري وه هغو ته وویل چې دغه ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت ځای دی. هغه عالم و دې نورو علماو ته وایي زه خو نه ځم دالته کېږم، که مې حیوانات وخوري پروا نه لري، که له لوږې مړ سم پروا نه لري، که له بیرې مړ سم پروا نه لري، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ځای ته هجرت راکوي. زه دلته ورته پاتېږم، که رالی د ده پر لاس په ایمان راوړم، د ده صحابي به سم، د ده امتي به سم،
که نه رالی زه مړ سوم ګوندې په ورځ د قیامت الله جل جلاله ما د ده په امتیانو کې راپورته کړي. هغه نور علما ورته ویل چې ته پاتېږې، موږ هم پاتېږو. د 4,000 علماو څخه 400 علما پر دې اتفاق سول چې موږ دلته پاتېږو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار کوو، او د هغه د سترګو عاشقان جوړ سول. سبا ورځ کې باچا قافله بهریږي ځي، خو 400 نفر علمای کرامو منع وکولل موږ نه ځو، که مو باچا وژني، که باچا اور اچي، که باچا هر څه راباندې کوي، موږ نه ځو، موږ دلته پاتېږو. نه موږ له تې خیمه غواړو، نه موږ له تې خادمان غواړو، نه موږ له تې څخه اسان و اوښان غواړو، موږ او د یثرب مځکه پرېږدي، موږ او د جانان مینه پرېږدي. باچا خبر سو، وزیر یې ورواستوی چې ورسه د علما ولې نه ځي، ولې زما مخالفت کوي. وزیر چې رالی علماو ته ولې نه ځي؟ هغه عالم چې هغه باچا ته اولنۍ مشوره ورکړې وه د خیر، چې د بیت الله شریف د نړېدلو اراده دې د زړه وباسه. هغه عالم و هغه وزیر عریسا ته وایي چې دغه ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د هجرت ځای دی، هغه ځای چې باچا په افت په عذاب باندې اخته سو، هغه ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې ځای دی. موږ نه ځو، موږ دلته پاتېږو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار باسو، که رالی د امتیان به سو، که نه رالی الله جل جلاله به دا زموږ مینه او محبت رسه قبول کړي، په ورځ د قیامت به مو د ده په امتیانو کې حساب کړي. هغه عالم چې خبرې د عشق او د محبت ورته وکولې، د وزیر زړه هم مایل سو، زه هم پاتېږم، زه هم ولکه ولاړ سم، باچا زه څه کوم؟ وزیر ورلی باچا ته وایي زه هم نه ځم، موږ نه ځو، که مو وژنې هر څه چې په راکوي موږ نه ځو. باچا ورته ولې نه ځئ؟ څه پېښه ده چې په داسې پره دښته کې مه اړولي دي؟ وزیر ورته وویل هغه عالم راوغواړه چې تا ته د خیر مشوره درکړه، هغه به حال درته ووایي. عالم چې رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې او د محبت بیان یې وکړي. دا هغه نبی دی چې فخر د موجوداتو دی، فخر د ټولو انبیاو دی، امت به د ټولو امتو خیر وي، امت به د ټولو امتو سردار وي، دی به د ټولو انبیاو سردار وي. دا هغه امت دی چې امت مرحومه دی، الله یې بخشي. نو هغه عالم ورته موږ دلته پاتېږو، دا د ده د هجرت مینه د دی راځي، که موږ ژوندي وو خو صحبت به ورسره وکړو، که مړه وو الله مهربانه دی چې ګوندې موږ د ده په امت کې الله راپورته کړي. هغه عالم ورته وایي چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم نومیږي، امام الحق دی، صاحب الناقه دی، د اوښې خاوند دی، صاحب التاج دی، صاحب القرآن دی، صاحب القبله دی، صاحب المنبر دی، صاحب لا اله الا الله دی. د زوکړې ځای به مکه وي، و هجرته الی هنا، ها هنا هجرت به دلتی، فطوبى لمن ادرکه و آمن به، خوشحالي دی وي هغه چا لره چې دی وویني او ایمان ور باندې راوړي. وکنا علی رجاء، موږ پر دې امید باندې یو چې موږ دی ووینو او ایمان ور باندې راوړو، او که مو دی نه ولیدی زموږ اولادونه خو به ایمان ور باندې راوړي. باچا چې دا خبرې واورېدلې، باچا هم عاشق سو، الحمدلله. باچا هم پاته سو، یو کال باچا دلته ژوند وکړي سره له ټوله پوځ، په دې امید چې اوس په رسول الله صلی الله علیه وسلم راسي، اوس به راسي، اوس به راسي. هغه باچا تبع 400 کورونه جوړ کړل د علماو دپاره، او هر عالم ته یې یو مینځه رانیوله ورکړله، او هغه مینځه یې ازاده کړله، بیا د علماو ته په نکاح باندې ورکړل. د علماو ته یې ټولو ته ودونه ور وکول، او هر عالم ته یې ډېر پیسې ورکړلې. او باچا ورته وویل تبع و دې علماو ته وویل چې زه به ولاړ سم، خو باچې مې د ژوند دی، تاسو دلې پاته سئ تر هغه وخته پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي، یو خط یې ولیکئ، دا خط یې هغه عالم ته ورکئ چې دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته دا خط ورکړي. که چیرې ستا په وخت کې نه رالی، خط
پرېږده چې ستا اولادونه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوي. په خطه کې دا لیکلي اما بعد یا محمد صلی الله علیک انی آمنت بک و بکتابک. یا محمد پر تا دی درود و سلامی، ما پر تا ایمان راوړی دی او ستا پر هغه کتاب می ایمان راوړی دی چې پر تا باندې الله نازل کړی دی. و علی دینک زه ستا پر و انا علی دینک زه ستا پر دین یم او ستا پر طریقه باندې یم. و امنت بربک و برب کل شیء، ما ستا پر رب ایمان راوړی دی او پر هغه خدای چې خدای د هر شي دی. او په هر هغه څه سره مې ایمان راوړی دی چې تا د الله له طرفه تا ته راځي او هغه مې قبول کړي دي. دا ټول ما قبول کړي دي. که ما ته ولیدلې خو ستا پر لاس په ایمان تجدید کم، ایمان به نوی کم او ستا ملګری به سم، ستا په سب کې به ستا په محبت کې سر قربان کم. او که مې ته ونه لیدلې زما شفاعت په ورځ قیامت وکړه، ما یروه فإني من امتك الاولین، زه ستا د اولینو امتیانو څخه یم او ما ستا سره بیعت کړی دی قبل مجیئک، مخکې ته راتګ ستا ته نه راغلی، ما ستا سره بیعت کړی دی. او الله دې ستا رسولت او ستا نبوت رسالت او نبوت قبول کی او موږ پر تا ایمان راوړی دی مخکې ستا ته رسالت ورته نبوت. او زه پر ملت ابراهیم علیه السلام یم ابیک خلیل الله صلی الله علیه وسلم. دا خط یې ولیکئ او دا خط یې د سرو زرو په نقش باندې مهر کړئ او دغه آیات عظیم شان ورباندې ولیکئ لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. دغه آیات مبارکه ولیکئ پر دغه خط باندې، ځکه د قرآن عظیم شان ډیر آیاتونه مبارکان چې وروسته نازل سول خو د پخوانو امتو یا د انبیاو علیهم السلام د هغو مفهوم یا هغه الفاظ تر خوله راوتلي دي. او د خط پر شا ولیکل الى محمد بن عبد الله خاتم النبیین و رسول رب العالمین صلوات الله علیه من تباع، له طرفه څخه د تباع باچا خط و عالم ته ورکړي، دی ولاړی. تباع له یثرب څخه ووتی، هغه علما دلته پاته سول. تباع باچا ولاړی د غلسان په منطقه کې چې د هندوستان د ښارو څخه یو ښار دی، هلته مړ سو. که مخکې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم پیدا کیږي او چې تباع باچا مري، په دې مابینځ کې 1000 کاله وای تیر سول. لا زیادة فیها ولا نقصان، زیادت کوم بت نه دی کې راغلی. 1000 کاله مخکې تباع باچا ایمان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې راوړی. دغه علما مبارکان هم مري، هغه خط پاتیږي د دې اولادو ولمسیانو کړوسیانو ته. کوم وخت چې اهل مدینه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم نصرت وکي او ایمان یې راوړي او د دغه علما او زامنو کړوسیان ول، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته بلنه ورکړه چې راسه مدینه المنوره ته مهاجر سه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله امر هم رالی چې ځه هجرت وکړه مدینه المنوره ته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راووتی له مکة المکرمې څخه د یو ابوبکر صدیق راته مبارک و. دلته بعضې صحابه کرام مبارکان له حبشې څخه مدینې منورې ته را مهاجر سوي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی مدینه المنورې ته. دلته اهل د مدینې وروتلي دي د استقبالیې دپاره. دا خط یې هم ور اخیستی دی. خط وای ابو لیلا په نامه یو صحابي و له انصارو څخه دغه د خط ور اخیستی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د بني هغه یو قبیلې ته رالی چې هغه بني سلیم یا بني سلیم نومیږي، هغه قبیلې ته رالی. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ابو لیلا ورلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل هغه صحابیت الانت ابو لیلا؟ هغه ورته نعم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ستا سره کتاب دی د تباع اول کتاب در سره دی؟ هغه صحابي حیران پاتې سو چې دا خطه باندې خدای څه خبر سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو الله جل جلاله هغه بعضې شانو باندې علم ورکړی و، هغه د په حق کې معجزه ده.
رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته هغه صحابي څه وایي؟ ابو لیلا وایي زما د الله په ذات قسم که ته ساحر یې، ته په حق سره نبي یې، ته د الله جل جلاله نبي یې، دغه کتاب دغه خط زموږ له نیکهګانو راته پاتې سوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک علي رضی الله تعالی عنه مبارک ته خط ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوږ نیولی دی. علي رضی الله تعالی عنه مبارک هغه خط وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مرحبا بالاخ الصالح، 3 واره دا تورې وویل ښه راغلاست وي و هغه ورور نیک لره چې هغه توبا باچا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اخ صالح ورته وویل هغه توبا باچا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په عاشقانو په محبینو په صحابه کرامو کې په ورځ قیامت راپورته کیږي، ځکه دا هغه وخت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نیکهګان لا نه دي پیدا سوي، د ایمان ور باندې راوړي، د یې تصدیق وکړي. محترمینو دې واقعې ته تاسې سوچ ور ایله کړئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت مدینة المنوره سوه، مدینة المنورې شرافت پیدا کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په ورتګ سره. هغه علما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عاشقان ول، محبین یې ول، هغه 1000 کاله مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په انتظار په مدینة المنوره کې دیره سول چې ګوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راسي. نو 1000 کاله مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د نبوت او د رسالت تجلاوی پر دنیا باندې ګرځېدلې. دا چې بیا عربو انکار وکړي، عرب مخالفت وکړي، دا د دې ناپوهي وله. دا چې کوم چا ایمان راوړي، کوم څوک په ایمان باندې مشرفه سول، هغه الله جل جلاله نیکبخته کړل. شرف المصطفى جلد نمبر اول صفحه 103 د ابي سعد عبد الملك بن ابي عثمان محمد بن ابراهيم کتاب دی چې په 406 هجري کې یې جوړ کړی دی. ان شاء الله الرحمن سیرت مصطفى صلی الله علیه وسلم به دغه کتاب څخه تاسو ته بیانوم چې 400 هجري کې جوړ شوی دی و 1400 کال مخکې دا کتاب جوړ شوی دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.